اوریدونکي دي نو هغوی دا غواړي چې ستاسو د ژوند حوالې سره هغې خبرې ترې واوري چې چېرې د نغمه بیبي به خپل وړوکوالی چېرته تېر کړي دي په سبق کوم ځای ویلي د دوی به د وړوکوالي ملګري چېرته وي د هغې به څه نومونه وو اوس په د هغې سره په رابطه کې که به رابطه کې بني نو مې چې دغه شانتې خبرې د دې کتونکو سره نن شریک کړو څنګه بالکل بس تاسو سوال کوه زه به تاته جوابونه درکوم ښه په سوال او په جواب کې خو زنانه ډېرې تکړه دي بس مشکل نشته بس عادل جان هر سوال چې لرې بس ستاسو په اول ما وایي چې د دې وړوکوالي حوالې سره خبرې وکړو د ملګرو وړوکوالی خو زما په قندهار کې زه زېږېدلی یم د قندهار په ښکلی تاریخي ښار کې د احمدشاه بابا په وطن کې د میرویس خان نیکه په وطن کې هلته زه زېږېدلی یم هلته مې خاپوړي کړي تر له نهم صنفه پورې مې هلته زده کړې هم کړي دي پاینو لیسه کې بیا د هغه نه وروسته نو بیا رالم لږ شرایط خراب شو لکه د انقلاب وشو افغانستان کې بیا د ښځو دپاره د انجونکیانو دپاره شرایط ډېر زیات خراب شو بیا مونږ راللو کابل ته رالم بیا نور سکول مې په رابعه بلخي کې باقي مانده درس مې تر 12 صنفه پورې نو هلته ولوستی بلې و بیا هملته پاتې و بیا کابل کې وم نو د خپل کلي نه رالم د قندهار نه رالم قندهار نور څه مشهور دي انار مشهور دي نه د قندهار دا خلک چې ښایسته دي نو دا د انارو وجه ده که دا څه وجه ده والله بس دا بس د خدای او پیرزوینه هم ده آب و هوا هم ډېره ښه ده او ښکلي پښتانه خاصې په قدرتي طور باندې هر چېرته چې ښکلي خو بیا هم د قندهار خلک طبعا نو انار خو ډېر خوري که نه یاره واقع چې دلته هم راشي که نه نو خلک ورپسې ګرځي انار زردالو هم لري انګور هم لري زردالو چې کوم دی نو هغه خوبانۍ په شانتې چې بالکل بالکل زردالو نو نه پوهېږم خوبانۍ ته غټه غونده کې بالکل هلته زردالو نو دا ده چې میوې خو دغه ځای ډېرې زیاتې مشهورې دي که نه لکه توتان که مونږ په خپله خورئ وچه میوه که نه والا زما خو ډېره مینه ده ورسره طبعا نو بالکل چې ویې نه خورو ماغزه مو بیا دومره کار نه کوي بادام کله کله خورو نه دا خو ښه دي که نه او دغه ملګري دې یادېږي که نه دې یادېږي والا ملګري خو مې خود یادېږي والا اوس خو پته نشته چې زه کله د وطن نه مهاجره شوی یم ما بیا د ملګرو سره نه لیدل کتنه نه ده شوې زما ملګري وې یوه فاطمه نومېده نجیبه نومېده امینه نومېده ګلمرجانه نومېده کومه ګلمرجانه نه ګلمرجانه زما ملګرې وه په قندهار کې بیخي کورونه مو بیخي سره نږدې وو زما ګاونډۍ وه نو هغه د ډېر عمره زما سره ملګرې وه نه یوه خبره منله که نه والا زما خبرې خو منلې ولې نه زما ډېره شیرینه ملګرې وه نو هغه هم اوس واده شو ماشومانې دي خو زه خو لیدنه کتنه خو ورسره نه شم کولی هغه خو به مې ګوري ټي وي کې چې دا شاپري ده که نه نو زه یې نه شم کتلی نه زما خو کورنۍ نوم خاپیرۍ ده که نه هغه ما ته په خاپیرۍ په نامه وایي نه نغمه نه راته وایي نو اوس خو مې ګوري چې دا هغه خاپیرۍ ده چې اوس نغمه ځینې جوړه شوله او مونږ یې پرېښودو دا لاړه سندرغاړې شوه دومره مشهوره شوه او دوی اوس کورو کې ناستې دي قرار زما سیلونه به کوي نه د هغې سره به څه لوبې موبې کولې که نه والا ډېر لوبې مې کولې جنګونه به مې هم کوله خو ما باندې لږ غښتلې وه ما نه لږه مشرم وه او ما باندې زه د ټولو خورلنډو نه د یو نه ډارېدلم همدې ظالمې نه زه ډارېدلم داسې وهل به یې راکوئ اوس چې مې وګوري بس پوهېږي نو اوس خو به بوډۍ شوي که نه اوس خو پته ځوان او که نه بس همدا به د عمر وو نو بس لوبې مو کولې سره ګوډیانې به مو لوبولې کوڅو کې ګوډیانې به مو په خپلو لاسو جوړې کړلې د ټوکرانو ګوډیانې واده چې به مو بیا کوو بالکل د خټو ګوډیانو به مو جوړولې د ټوکرانو د لرګو ګوډیانې به مې یا مې مور جوړوله مور ته به مې ویل چې دا ګوډیانې راته جوړې کړي بیا به مې یو ودونه یو بل ته به مې ګوډیانې ودول دا وختونه وه عادل صاحب نو چې په صحت کې مې ژړلی په صحت کې مې خندلی چې په ځان نه پوهېدلی زه همغسې وړه وم لکه د وړوکوالي د ارمان تاسو هم کوئ زموږ په شانتې والا وړوکوالي خو بس داسې یو دا واري چې تیر شي بیا رښتیا هم چې ډېر خوږه دوره یي که نه د پلار و مور سره مینه کول نازونه که نه هر څوک د ناز اخلي نه هر څوک مینه در سره کوي بیا چې غټ شي سړی څوک مینه هم ورسره صحیح نه کوي بیا نو انسان بل سره بیا به د خپل بچي سره مینه کوي دا خو یو د ژوند دغه پل دی که نه بلې د ژوند دغسې دا دغه حوالې سره که مونږ خبره کوو د ابۍ دا حوالې سره
هغوی دا څنګه ولا هغې یعنې ستاسې مطلب دا ده چې زما نیکه او زما نیا نه هغه ما بلکل نه دي لیدلي ما خپل پلار هم نه په یادېږي زه ډېره وړه وم چې زما پلار وفات شوی بلې و او د مور باره کې د مور مې ژوندۍ ده شکر ده مور مې ډېره یو نازنینه مور ده ډېره راباندې ګرانه ده او ډېره ښه مور مې ده او بچي د خیره سره څوک دي بچي خو مې څلور دي دوه لورانې مې دي دوه مې زامن دي بلې و یو انور نومیږي انور بله بل زوی مې خیبر نومیږي خیبر بله ماشاءالله او یو لور مې لیمه نومیږي او بله مدینه نومیږي مدینه بله لیمه زموږ د پښتنو ډېر خوږ لیمه شوه برېښنا شوه ودانه مسکا مینه او دا نو ښایسته د پښتنو نومونه ډېر ښکلي نومونه یې ده زه هم چېرې لکه زمونږ د پښتنو د نومونه هم دغه شانتې پښتانه کې ښودې که نه ځکه عربیان په عربۍ کې نومونه ږدي نورو ژبو والا په خپله ژبه کې نومونه ږدي لکه مونږ هم پښتانو ډېر ښایسته نومونه دي د پښتو هغه ډېر ښایسته ده خصوصا دا د کلیو بانډو ته چې که مونږ لاړ شو د پښتنو داسې ښایسته ښایسته نومونه یې ډېر خوند درکوي چې دا څنګه ګلمینه ګلڅانګه څپه یوه نجلۍ ده څپه نومېده دا د اوبو څپه نه ده څپې دا د سمندر نوم یې څپه ډېر خوند یې کوه ګلڅانګه او دا نو زما یاد یې الله وبخښي هغه ستاسو په ویښتو ډېره مینه وه خدای دې وبخښي ښه وفات شوې ده وفات شوې ده هغې به چېرې زما د نغمې بیبي ویښته ډېر زیات خوښ تا به راوستې چې دا ما ویښته یې یو ځلې لمس کړي وه دا تقریبا د نن نه څه 30 کاله وړاندې خبره ده که نه نو ډېره زړه خبره ده په هغه وخت کې نو هغې به چې کوم دی نو هغه وخت کې که تاسو وګورئ نو داسې یو چینل و په هغې باندې به تاسو راتلی او خپل دغه ښه د سندرو نه علاوه لکه که مونږ خبرې اترې کوو که نه څه داسې ستاسو زړه کې څه دي چې لکه دا سندرې یا داسې یو طرف ته شي نو زه به دا کار بیا کوم یا دا څیز به کوم یا دې څیز سره مې شوق نو زه خو د خیر ښېګڼې اداره هم لرم جوړه کړې مې ده چې همدا بس خپلو هیوادوالو سره چې وس مې ورسېږي وشم کوی خصوصا زنانو سره او ماشومانو سره نو د دې خپلې نغمه فاونډیشن له طریقه کومکونه وکړم مرستې وکړم نو بس دغه ته مې موس ملا تړلې ده چې دا کار وکړم بلې وه لکه خدایي خدمتګاره خدایي خدمتګاره بالکل دا څه وجه ده چې دا آرټسټان او فنکاران دومره لکه هغه دغه یې داسې حساس دومره چې دې ته دا احساس پیدا کېږي زه یم چې کوم ذمهوار خلک دي د دې څیزونو دپاره پکار چې هغې دا څیز کړی وي والله خو داسې دا هنرمندان دا ګلوکاران چې دي دا د دوی عاطفه ډېره ده نسبت دغه نورو خلکو ته دا هر څوک چې وګوري چې سندرې اوري یا سندرې خوښوي یا ښه غزل خوښوي یا ښه شاعري خوښوي نه د هغوی زړه ډېر نرم وي زه خپله فطرتا زه ډېر د نرم زړه خاونده یم هغه د زما په زړه کې یا د دې هنرمندانو په زړه کې هغه یو رقم عاطفه ده د انسانیت دپاره که نه چې دا مونږ په زړه کې ډېر قوي روزو که نه چې د هر انسان سره زمونږ مینه یې ښېګڼه یې اوس وګوره په روی دنیا کې یوازینی مونږ یو که نه چې زه خپله جنګ بیخي نه خوښوم دومره نفرت کوم جنګ نه چې زه د چغوکو جنګ هم وګورم زه بس هم دا دوی ولې جګړې کوي نو ولې د ګلمرجانې سره خو به جګړې کولې ګلمرجان سره هغه خو هم د مینې جګړې وې د ماشومتوب جګړې وې هغه په جګړو کې خو نه راځي خو بس او نه پوه شوم چې لکه دا په غټو دغه په کوم کې چې نقصان کېږي خبره دا ده چې مونږ د امن پسنده خلک یو ډېر زیات امن غواړو د انسان د ښېګڼه غواړو د انسان سره بهر ملکونو ته لاړ شئ تاسو که نه لکه اوس تاسو ځئ امریکې ته کینیډې ته نورو یورپ ملکونو ته ګلف ته داسې نو څه داسې څه پیغام هلته ورکوئ ستاسو هغه خلکو ته یا چې کوم هلته ذمهوار خلک راغلي ځکه چې هلته هم بلې هغه ځایونه چې عادل جان ته لاړ شي وګورې هغه بالکل د خپل هیوادو سره مونږ نشو مقایسه کولی ډېر مونږ ته افسوس راځي چې دا وګوره دا خلک څه کوي مونږ څه لګیا یو څه کوو که نه بیا خصوصا دا زمونږ دا معاشره د پښتنو چې ګورو چې زمونږ ژوند دومره په دربدري او په جنګ جګړې او نفرتو کې تیر شول او د هغوی خلک ژوند ته ګوره چې صرف کار نه بغیر د دوی بل څه زده هم نه دي کار کوي خپل منت کوي د وطن دپاره هلته جنګونه نشته دروغ نشته غلا مثلا نه کوي د
د چا حق نه خوري. یعنی مثلا هغه ملکونو کې اسلام نشته بالکل مګر مسلماني شته. یعنی کوم کوم کارونه څه چې موږ له پکار دی هغه کوي هغه کې شته. هلته چې تاسو لاړ شئ که نه لکه داسې تاسو کسان لیدلي دي موسیقي چې مختلف قسمه څیزونه غږوي انګریزان هارمونیم یا د هغې بالکل خپل بالکل بالکل خپل د دوی خپل کلچر یې خپل هغې څومره مینه کوي د خپل کلچر ډېر زیات دومره زیاته مینه یې ده ورسره چې هغه خو په هېڅ قیمت پردي کلچر خو بیخي نشي قبلولی نه چې ته ورته ووایې زه چې کله ځم خپل شوګانو ته ځم نو خپل د افغاني جامې به مې اچولي نه بالکل د افغاني جامې زه هغه باندې زما پیژندګلوي کېږي نو ټول راځي ما ته که نه وایي ته د کوم ځای یې بیا زه ورته وایم زه د افغانستانه یم نه نو وایي تا ډېرې ښکلې جامې اچولي دي نه زما په جامو هغه زما د کلچر او د ثقافت ځکه خو وایي که نه چې افغانستان چې دی امبیسډر دی د خپل ملک سفیران دي ځکه مې بیا وپېژنې چې زه د افغانستان یم بیا زما د جامو په خاطر وایي تا سره به موږ تصویرونه باسو او زم چې کله هلته ځم د دوی داسې یو څوک وګورم چې داسې یو مختلف جامې اچولي ما دپاره ډېره جالبه وي نه او که پینټ او دا شیانې اچولي هغه خو عام خلک اچوي مګر د دوی هم داسې هنرمندان دي چې خپل ځان ته کلچر لري خپل سازونه لري چې غږوي خپل ویښتان چې په څه شکل جوړوي خپل عنعنات او کلتور خو په هر قوم کې په هر دنیا کې د هر قوم چې تاسې ګوري هر څوک چې ګوري خپل هغه کلچر ساتي هغوی خو خپل کلچر ساتي که نه ستاسو د ښایست تر ننه پورې راز څه دی دا تاسو څنګه داسې برابر ساتلی ښځې خو چې کوم دی چې واده شي دوه درې بچي وشي د کور کارونه شي بس بیا یې قصه ګډوډې که نه که په خوراک باندې خیال ساتئ که خوشحاله یې ډېره نه والله خوشحاله خو بس ځان ساتو که نه دې کې شک نشته چې بس دغه هم نه خو څه نه جوړېږي د زموږ معاشره دا زموږ کوم حالات چې نن سبا په پښتنو باندې راله لکه په افغانستان او پاکستان باندې موږ چې کوم حالات بیا خصوصا د پښتنو باندې چې کوم حالات راله هغه بالکل د زغملو وړ نه ده والله زه چې څومره خوشحاله یم خو د خپل یو پښتون ورور یا د افغان هغه ژوند و بدبختي چې ګورم هغه ما باندې ډېر تاثیر اچوي هغه ما ډېر مایوسه کوي نه یم خوشحاله دومره چې څه خلک سوچ کوي دا خو د وطن غمونه خو بیخي زاړه کړلو هسې تاسې خو لیدلي اسما ته وایه یقین وکړئ چې د خپل عمر نه اوسم زه زیاته زړه شوی یم زه کله کله زه خپله بس زه د عمر تپوس ګوره نه کوم او که د عمر تپوس نه کوم نو چې د عمر تپوس نه کوې بس دغسې پاتې یم همداسې نه تاسو اوس هم ماشاءالله تاسو دا ګوره تاسو د شخصیت چې دی دا د نورو زمونږ راتلونکي کل ته زمونږ راتلونکي ارټسټانو ته سندرغاړو ته یوه نښه پاتې کېږي نه بالکل بالکل ولې نه خبره دا ده چې هر انسان نه یوازې آرټسټ نه یوازې هنرمند هر انسان له پکار ده د خپل ځان خیال وساتي لکه خوراک کې نه خوړلو څښلو کې لکه په ګرځېدلو کې اکسرسایز کې په ژوند کې ډېر شیان داسې دي که نه چې هغه باید سړی وساتي بیا نه تاسو خو به خامخا ورزش کوئ منډې تړې نه ورزش خو زما ډېره مینه ده ورزش نه خو بغیر ژوند نه کېږي لازمي زه یوه ګنټه دوه ګنټې د ورزش دپاره چې زه څومره بیزي یم زه وایم چې د زنانو ته پته ولګي که نه چې لکه تاسو ورزش کوئ چې هغې هم کوي بیا که نه خو داسې دا بعضې زنانه داسې سوچ کوي چې باید زه د باندې ووځم ورزش وکړم نه یا جیم ته لاړه شمه یا کوم پارک ته لاړه شمه که هغه نه وي نو زه کور کې نشم کولی حالا دا غلطه ده ته باور وکړه چې زه د خوب کوټه کې هم زه ورزش کوم چې زه کله زما پروګرام وي هوټل ته زه ځم نو هوټل کې خو ډېره وړوکی کامره وي چې هلته خو هېڅ هم نه وي په همغه هوټل کې زه خپل ورزش کوم آزاد حرکات دي هغه زه کوم نه پرېږدم یوه ګنټه ښه صحیح ورزش کوم نو هغه باندې صحت ډېر ښه جوړېږي دا داسې نه ده چې زه اوس منډې ووم ځان خولې کم یا داسې نه زه په کور کې ورزش کوم چې څه وخت ما ته ټیم میلاویږي زه خپل ورزش
وایم چې دا انسان کله لکه یو څیز کې تجربه ډېره زیاته وشي که نه نو هغه بیا یو وخت پس په خپله باندې انصاف کوونکی شي یا جج شي که نه نو اوس خو چې ستاسو په مخکې څوک سندره یا څه وایي نو تاسو به د مخکې سره پته لګي چې دې څونه په اوبو کې دی او داسې خو ده که نه ده که نه ځکه مونږ خو ډېر عمر یو څو 30 کاله 25 کاله زه سندرې وایم نو طبعا زما دومره تجربه زیاته شوې ده چې نو په اصطلاح چې څه درته وایم یعنی اوس په خپل کار کې استاد وي استاد یم ورګه لکه ما زه اوس ما لږ وګورئ زه څونه په اوبو کې یم ښه زه راته یو څو څیزونه وایم ښه ته غواړې سندرې ووایې او تاسې لږ شاباسې ښه داسې لږ ښه ستاسو د وړاندې وایم که نه او تاسو به راله نمبر یې راکوئ ځکه چې چېرته د څوک نه چې یو بې تعلیمه سړی د سکول په شان یې ترې داسې خو زه هم اورېدلې مې دي که نه پښتانه یو متل کې وایي که ګډې مې نه دي سره ولي نو کش مې اورېدلی دی که نه نو ستاسو غونډه کې خلک نو نه تبلیغ شته او نه رمونه شته ته بېاحساسه راته سندرې وایې بېاحساسه هم نو داسې خو به مې پته ولګي که نه صحیح زه غواړم دا واورئ جي رو روزه زمانګارا او جار دیشم د زړګي سارا سترګې دې شالادي زلفې دې سیادي سترګې دې شالادي زلفې دې سیادي او روزه زمانګارا او جار دیشم د زړګي سارا الله ډېر تاسو یقین وکړئ چې د ډېرو خلکو نه اوس اواز تاسو دې وویل سندرې ښه نو دا چې اوس ته په څونه پلای کې تبلو سره که نه چې اوس سازي هغه سره څومره ستا دغه کېږي هغه نو بیا هلته پته لګېږي چې تبلو سره سندرې د لای سره سندرې او بالکل بالکل که نه لکه خپله ټیمپو خو بس چې سندرغاړي هسې هم ډېر شوي دي خو سندرې مه وایه دومره ماشاءالله ډېر دي چې تم سندرې شروع کړې نو بیا به ما خو وایي چې لکه زه اصل کې په لاره روان یم که نه یو زمیندار یم چې په کلي کې په لاره روان یم تا چې دومره جرات وکړې چې سندره دې وویله نو تا کې کمال شته نه ما چې ته نه دي ویلي داسې خو ما وایي چې ستاسو د مخې ویم چې راسه په سلو کې به زه څونه یم په سلو کې بس ما درکړې یو 50 لمبره ښه یا 50 شپېته بس دومره در کوم زیاتې نه راګې نه زیاتې نه شم در کوی ځکه چې پوره ارکستر سره ته سندرې راته ووایې بیا به زه تاته څه لمبرې در کوی شم اوس خو مې د غږ لمبرې درکړه ښه د دې نه علاوه که مونږ خبرې اترې کوو که نه د کیریر حوالې سره یا د سندرو حوالې سره چې څنګه دا سوچ چې څنګه راغی چې راورګه زه نن ځم یا دا سندره وایم یا دا طرف یا په کور کلي کې واده کې چې ته متاثره شوې والله نو دغه یو فطرتي کار دی عادل جان هر هنرمند ټول نه ښیم خو بعضې هنرمندان لکه اوس هدایت الله مثلا ګلنار بیګم معجبې دا زموږ ښه هنرمندان که د کوزي که د نروبر دا هر چېرته چې میډیا سن غلام علي یعنې هغه ټاپ هنرمندان لتا منګشګر شو که نه ناشناس شو استاد اولمیرو دا خبره و استاد اولمیرو ناشناس احمد دا هغه هنرمندان دي چې خدای تعالی د دوی په فطرت کې دننه دا استعداد اچولی یو په سکول کې په مکتب کې چې وم په سکول کې به مې ترانې ویلې ترانې به مې ویلې شعرونه به مې ویلې د سکول په دوران کې چې کوم پروګرامونه کېدی هلته ما برخې اخیستلې نو زه د خپل استادانو لخوا ډېره هڅول کېدلم زه یې تشویقولم چې نغمې ستا دومره ښایسته غږ ده ته سندرې باید ووایې زه یې ماته همیشه ویله نو بیا دا بس دا راډیو به مې اورېدله زما هغه د بچپن نه د وړکتوب نه زما دومره غزلو سره شوق و ډېر مشکل پسنده وم زما هره سندره نه خوښېدله ډېر ښایسته شاعري به مې ډېره زیاته خوښېده چې ښه مسج ولري ښه غزلې نو دا سندرې به مې اورېدلې ډېر ما خوند ځینې اخیستی بیا به مې ځان سره ویلې که به مې اشپزي کاوه که به مې ما مخکې رخچینې به مې ودلې دا رخچینې نه دي په سر ټوپیانې هغه به ما هغه به مې جوړول غاړې به مې جوړولې نه کور کې چې نو اوس ولې نه جوړېده الله باندې اوس نه کېږي نه یو ټوپی خو شریف الله نه جوړول شریف جان خو بس نه ټوپی چې ښایسته ویښتان لري دغه ویښتان نه دا خو چې مونږ چېرته بیا راځو چې ټوپی دې تیاره کړي نو اوس مې هېرې شوي دي اوس یې نه شم کوی دا خو د ډېرې مودې او د ډېرې مودې خبرې چې کله په کور کې به تاسو ناست لکه هغه وخت زه د 14 یا 14 کالو وم که نه دغه وخت خبرې زه تاسو سره کوم نو ما به دا ټوپیانې مې جوړولې غاړې به مې جوړولې
بیا بس هغه سره هغه چې مې جوړولې دومره خوند به راکوي بیا به مې دا راډیو ولګاوه دا سندرې به هغې ته به ناستې وه به دې جوړولې هغوی ته بیا به مې ځان سره زمزمه کولې سندرې به مې ویلې نو همغه و چې بس دا راته ووایه چې ستاسو دا چې کوم خبره کوو دا ولسي لوبې چې تاسو وایې سندرې مصریزې وغیره دا ډېرې زیاتې مشهورې شي د دې وجه څه ده لکه دا د دې وجه ماله د تورو جامو یار راولي او ماله د مینې چل نه راځي ماله چل نه راځي مینه د ښکلو څنګه کېږي که نه داسې نور ډېرې بلا خو داسې د عادل جانه زه اول ډېر زیات کوشش کوم چې ښه شی انتخاب کړم زه هر څه نه وایم داسې یو شی انتخاب کړم زه ګورم چې په دې کې څه شي نغښتې دي دې کې څه مسج ده څه پیغام ده او بیا یې زه خپل کمپوزیتور ته ورکوم څو چې کمپوز ما خوښ نه یې زه نه وایم چې لاس پلا ماته کمپوز جوړ کړي زه دا نه وایم زه لږ هغوی باندې دغه کوم کم کمپوزر د ډېر خوښ دی چې د ده نه زه متاثر یم خو چې زما په سوچ دی پوهېږي خو چې څنګه وله زه کلام ورکړم دی چې جوړ کړي زه یم والا کمپوزیتوران خو زمونږ اوس مثلا رفیق شینواري خدای دې وبخښي هغه خو ډېر ښه کمپوزیتور و هغه خو زمونږ وخت کې نه مخکې ده بیا اوس چې دا ماسټر علي حیدر زما د خوښې شیان ماته جوړوي او خدای دې وبخښي جلال سردي هغه ډېر ښایسته سندرې ماته جوړولې شاکر زیب هغه ډېر ښکلي سندرې جوړوي که نه نو دا ټول زما په ذوق پوهېږي ماسخان استاد هغه هم ډېر دا ماته د تورو جامو یار راوله دا ماسخان استاد هم د شاعري د دوی ده او هم دا کمپوز د دوی ده غزل ته یې ډېره توجه نه ده ورکړې دا ولې غزل مې ډېر او چې کمې دې ویلې دي نو هغه داسې دي چې لکه هغه ثاني نه لري که نه والا خو داسې ده چې دا زمونږ اورېدونکي چې دي که نه دوی د الله جنتیان کې دوی ډېر غزل نه اوري که نه لکه اوس مونږ د اورېدونکي مطابق کسټونه هم کوو سندرې وایو اوس ماته چې کوم کسټ والا راشي چې کومې سندرې ماته راکوي غزل یو هم پکې نه وي نو زه ورته وایم چې ما دغه وایم بس وایي نغمې غزل مونږ ته نه خرڅېږي چې دې کسټ کې یوه غزل امي وایه کسټ نه خرڅېږي لکه ستاسو ټاپې او ګوره د ولسي اړخ ستاسو خوا خو ډېر مضبوط دی د هېڅ شک نشته دی خو لکه غزل هم ستاسو ګوره لکه ډېر غزل زه وایم زما خپله زما هغه ډېر زیات خوښ و هغه چې د ګل نه بېله شبنم به پاتې نه هغه پریشانه سرګردانه شپې مې ټناکې شوې نګاره در سره نوره نظر د محبت د درد په لاره او سل مې د مینې په لالي پورې دي بلا بلا مې پې بنګړي ما خو ډېر بلا